تازه خبر د محمد نبی او شهزاد محمدي لپاره د پیغور نه ډک خبر دا چې سدي ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر سبب پوښ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم په بنگلاديش تجارتي لیګ کې د پرله پسې څلورو ماتو خوړلو وروسته د رنګپور رینجرز لوبډلې محمد نبی له لوبډل مشرۍ لرې کړ او د هغه پر ځای نوی لوبډل مشر ټامبیل وټاکه چې د نبی له لرې کېدو سره سم رنګپور رینجرز لوبډلې هم په خپله 15مه لوبه کې بریا خپله کړه چې دا یې په بي پي ایل کې لومړۍ بریا ده د بنگلاديش تجارتي لیګ 14مه لوبه د چټاګرام چیلنجرز او رنګپور رینجرز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي په پیل کې د لوبې پاچا رنګپور رینجرز لوبډلې وګټله او لومړۍ توپ اچونه غوره کړه چټاګرام چیلنجرز په ټاکلو شلو ورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 133 منډې وکړې چې له ډلې یې اویشکا فرنانډو 22 او نور الحسن 20 منډې وکړې د رنګپور رینجرز له لوري مستفیض الرحمن او لیوس ګریګوري 2 مقید الاسلام محمد نبی او سنجید ساها یو وکټه ترلاسه کړه د 140 منډو هدف په تعقیب کې د رنګپور رینجرز لوبډلې د پیل توپوهونکی محمد نایم او کیمرون ډیلپورټ دواړه په څلورو منډو وسوځېدل ورپسې لوبډل مشر ټامبیل په 24 او شادمان اسلام په 14 منډو خپلې وکټه له لاسه ورکړې رنګپور رینجرز په 6 وکټو د چټاګرام چیلنجرز لوبډلې ته ماته ورکړه لیوس ګریګوري 6 نسوځېدلې او فضل محمود 38 نسوځېدلې منډې وکړې د یادولو دا چې محمد نبی په 4 لوبو کې د رنګپور رینجرز لوبډلې لوبډل مشر و خو کومه لوبه کې بریا خپله نه کړه چې له هغه وروسته نوموړي له لوبډل مشرۍ لرې او پر ځای ټامبیل نوی لوبډل مشر وټاکل شو چې هغه د لوبډل مشر په حیث په لومړۍ لوبه کې بریا خپله کړه همداراز په نننۍ لوبه کې محمد شهزاد هم نه و اخیستل شوی نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې ولې محمد نبی له لوبډل مشرۍ لرې او محمد شهزاد هم په نننۍ لوبه کې نه واخیستې لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریکې تر بیا بلې ویډیو د الله په امان